و دا دغه شیخ عبدالحمید حماسي نومیږي. دا هر وخت چې ناست وي دلته خورا ډېر طلبای کرام ناست وي، بیا هغه غوږ ورته نیولی او دی ورته غوږ ونیسي طالبانو. نو بیا تر دې لا بده خبره دا پسې وکړله چې که د دریاب پر غاړه باندې یوې خواته یو څو کسه ژیرور ناست وي او یو بلې خواته یو څو پیمخې الکوان ناست وي، دا اوبه د پیمخې الکوانو خواته زور وي. نو بیا دې په خپله خاندي، وایي طالبانو داسې هم نه د اوبه هم په دې باندې پوهېږي. اوس ته فکر وکړه دغه طالبانو ته چې دا سړی درس، نو چې دوی په خپله دغونه جاهل وي، نو دغه به طالبان څه ورڅخه زده کړي؟ یا مثلا د طالبانو د علماو د شورا رئیس دی، دغه بولي خلیفه جل محمد یې بولي، هغه و دا په سلهاو مقتدیانو ته ناست او وایي چې که یوه ښځه د بلې ښځې سره یو ځای سي نو هغه القا صورت نیسي. البته هغه القا چې صورت ونیوي یو ماشوم پیدا کېږي چې هډوکي به نه لري. که دی چې په خپله دغونه جاهل دی، د ده څخه به طالبان څه زده کړي؟ د ده څه نو دلته چې څه مقتدیان ناست وي، هغه د بنیري صاحب خبره نه مني. هغه به دغه ملا ته ګوري، ځکه هغه ملا دی، هغه سپینه بګړۍ تړلې ده یا توره بګړۍ تړلې ده، تورې ژیرې ده، د ملا جامه یې اغوستې ده. خلک هغه ته اهمیت ورکوي. زموږ مخ ته چې وایي ته دا مخ وګوره، دی هم دغه کوي، پر مذهب باندې خبرې کوي.